اپریشن چې کومو د جان حبیب اپریشن شروع شو یقینا مونږ د دغه پته مو چې یاره د داود شاه او د جان حبیب په دومره غوبل لازي چې یاره ډېر غټ وهل به کېږي تاڼو ته به کېږي نو داود شاه ته اوس وایم چې راشه خپل سر قلم که ځکه چې هغه خو واپس لاهور ته بتلی پولیسو نه دی ګرفتار کړی ته تیم پټ شوی او جان حبیب ته وایم چې یاره تا خو هم سپریشن دی اسپریشن ونه کړو په کار ده چې کور ته دننه تللی وی تا ورسره خبرې کړی وی نو ور بند دی او بیا په نیمه کې راشي دا کلیپ ستاسو وګورئ بیا کولاو دی داور لاک دی زی راځئ راځم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټول ملګرو ته سلامونه امید لرم چې ښه وئ ملګرو نننۍ ویډیو چې کومه ده یقینا تاسو ته پته وي چې یاره د کوم غوبل چې روانو د جان حبیب کاکا او د علي شاه د مور د سونیا شاه چې کوم غوبل روانو نو ټول خلک به دغه انتظار و چې یاره دا به څه نمونه اپریشن وي چېرته یاره مونږ وی ډزې به پکې کېږي نور داسې مطلب دا د غټه غویمه به پکې راځي نو جان حبیب کاکا چې کوم دی د لاهور نه راغلی دی او اوس چې کومه کور ته تللی دی یقینا نو دا خندا خو راله به دغې راله چې یاره دی د دروازې نه بیا واپس شو زموږ خو دا امید و چې یاره جان حبیب کاکا چې کوم دی دی به چېرته دروازې ماتې کړي د سونیا شاه سره به دی خبرې واړې راواړئ د سونیا شاه د خاوند د داود شاه سره به چېرته غوبلې دواړه به مطلب دا دی د پهلوانانو غونډې کې ورشي مونږ ټول خلک به دې تمه باندې وو اوس چې مونږ کوم اپریشن وکړ د دې ټایم پورې یقینا چې یاره مونږ ورته ناست وو نو اوس ما ویل چې راشه ویډیو په تاسو سره شیر کړم دا چې تاسو ته ما څنګه لاول خبرې کړو چې یاره د دې رزلټ به بیا زه ښیم چې یاره دوی دغه شو که نه اوس داود شاه ته زه یم یاره تا چې وي که دی پولیس ګرفتار نه کړو نو زه به خپل سر قلم کړم نو اوس چېرته دی هغه دا یې ویلي وو که نه چې یاره زه به خپل سر قلم کوم که ته په 9 تاریخ د شروع په ورځ باندې ګرفتار نه شوې نن هغه 9 تاریخ د شروع ورځ وه جان حبیب بیا لاهور ته لاړ دوی به ځان پسې ور لټکلی و دا د دوی خپل یو پیک غوندې ګیم ماته ښکاري چې د لاهور نه به دوی په یو بل په کانټیکټ شي چې یاره داسې به راشي زموږ ور به بند وي مثال په طور دغه ځای نه واپس شه په موږ پسې یو څو خبرې وکړه خبره ختم جان حبیب کاکا چې کومې خبرې کړي دا شارټ کلیپس وګورئ بیا راځو دی مردار خو دومره عذاب جوړ کو چې یوټیوب واړوه او فوراً به دا ډمه راشي او یو نیکر او یو باډی کې دا موږ پښتانه یو نه منو داسې به راشي دا فحاشي چاته قبوله ده نو نه څه کسان په روډ باندې دي سره روان دي د لرې تاسو دغه کلیپس چې کوم دی وکتو نو دا کلیپس خو یقینا په دې باندې خو بار هم ویډیوګانې جوړ کړي دپې ویډیوګانې جوړ کړي چې یاره داسې ډانس مه کوه مثال په طور باندې که ډانس کوې په جامو کې کو دا خو د ټول خلک دغه وي نو زه یم چې ستا د لاهور نه راتلګ ټیکټ خرچ کول یا نوره خرچه کول ځان سره ملګري راوستل دا دومره غوبل جوړول دې خو هېڅ پیدا ونه کړه پریشن خو داسې په کار و چې یاره کم سې کم د دوی د دروازه ماته شوی وی چېرته وال پکې شوی وی نو بیا به کم سې کم سړي به وي چې یاره دا اپریشن دی ټولو ملګرو ته زما خواست دی چې یاره دا سي جي دا د یو بل سره جوړ دي جوړ تاسو ته ما لاول ویلي چې په 9 تاریخ انشاءالله ما وی چې په 10 بل سره ویډیو شیر کوم نن هغه تقریبا 10 تاریخ دی او په د 9 تاریخ پورې انتظار و یاره مونږ وی چې دا به څه غوبل کېږي نو دا ویډیو مقصد دا و چې یاره دا د خپلو کې دا جوړ دي دا د دوی مثال د سیاستدانو دی صرف تاسو لا دوکه درکوي خلک په تمه ساتي چې یاره دا د چل به کېږي نور په مخې ته هېڅ هم نشته تاسو وکتو دی راغلی دروازې ته دروازه باندې لږ زور وکړي او د دروازې نه بیا په نیمه کې لاړ شي په هغه ځای کې لږ تقریر وکړي چې یاره دا ډانس به نه کوي او آینده به بیا راځم اوس به یو 3-4 میاشتې چې کوم دی دا غوبل جوړ وي دی به بیا لګوي چې یاره ډانس یې داسې وکړو داسې وکړو اوس په نور ریاکشن ګورو چې هغه داود شاه څه وایي چې زه خپل سر قلم کوي که نه د دغه انتظار به کوو